د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په دریمه غونډه کې د هیواد په مهمو اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي مسایلو سربیره د ځمکې لاندې اوبو د ښه مدیریت او خلکو ته د سالم اوبو رسولو په اړه بحث شوی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وايي بهرنیو هیوادونو ته د افغان ماهرو او مسلکي کارګرانو د لیږد پروسه پیل شوه چې قطر ته د 2000 کارګرو د لیږد سربیره ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره هم په دې اړه خبرې روانې دي. د کابل امنیه قومندانۍ د 15مې حوزې پولیسو د غلو هغه ستر بڼ نیولی چې په بېلابېلو ولایتونو کې له 100 ډېر موټر غلا کړي او پر غلا سربیره به یې موټرو ته جعلي شاسي نمبرونه جوړ او رنګونه یې وربدلول. د ښاري اوبو رسونې او فاضلابو دولتي شرکت وايي د 109 میلیونه افغانیو په لګښت له قرغې بند څخه کابل ښار ته د څښاک اوبو د لیږد یوه پروژه چې شاوخوا 20,000 کسانو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي بشپړه شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلینو د خپلو 1 کلنو لاسته راوړنو د تشریح پر مهال ویلي تر دې دمه یې له بزګرانو څخه د 1 میلیارډ افغانیو په ارزښت 18,000 ټنه اضافي غنم پیرلي او ذخیره کړي دي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د مالیزیا په کوربتوب د تایلند او کمبودیا ترمنځ پیل شوې خبرې پر بیړني اوربند له هوکړې سره پای ته ورسېدې چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي نښتې پای ته ورسیږي. او وروستی خبر دا چې یمن کې د حوثي ډلې ویان د یحیی سارې د اسرائیلو پر وړاندې د خپلو پوځي عملیاتو د 4م پړاو د پیلېدو خبر ورکړی او ټینګار یې کړی چې د اسرائیلو بندرونو ته تلونکې هره کښتۍ به په نښه کړي.